محمد نبی خپلو مینوالو ته څه اړتیا لري دا هر څه راسره په همدغه ویډیو کې وګورئ ګرانو لیدونکو. السلام علیکم. په شلوريزه سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نوموتی لوبغاړی محمد نبی اساخیل د ویسټ انډیزي تکړه لوبغاړی کریس ګیل سره سیالۍ ته لوېدلی چې د رایو په اساس ګټونکی اعلانیږي. انفو کرکټ ESPN چې د کرکټ مشهوره ویب سایټ دی اوس د شلوريزه سیالیو د غوره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ اچولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د رایو په ورکولو سره غوره لوبغاړی ټاکل کیږي چې په لومړي سر کې د 32 وروسته د 14 بیا د 8 بیا د 4 او بیا وروسته فاینل ته د لارې پیدا کوونکو دوه لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. په هغه دوه کې بیا که هر چا ډېرې رایې خپلې کړي د شلوريزه سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل کیږي. په همدې موخه د ویب سایټ د محمد نبی اساخیل او کریس ګیل ترمنځ سیالۍ اچولي او د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو یې غوښتي چې ستاسو د خوښې لوبغاړی ګیل دی که نبی. که څه هم کریس ګیل د خپل وخت یو داسې کرکټر و چې د بې رحمه توپوهنې له امله خلک ورته ګوته په غاښ وو، خو اوس د ویب سایټ د محمد نبی اساخیل سره سیالۍ ته اچولې. له دې څرګندېږي چې محمد نبی یو له هغه کرکټرانو څخه دی چې په نړیواله سطحه نوم لري. محمد نبی د شلوريزه او یو ورځنیو لوبو دواړو په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ لومړی آلراونډر لوبغاړی دی. نو دوستانو که چېرته تاسو د محمد نبی مینوال یاست نو د ESPN ویب سایټ ته لاړ شئ او محمد نبی ته رایه ورکړئ. نو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا ښې چارې.